د خوست ولایت اطلاعات او کلتور ریاست د الکوثر فکری او فرهنګي ادارې سره په ګډه همغږي د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د شخصیت پیژندنې په موخه د محبوب امیر تر عنوان لاندې ځانګړي غونډه تر سره کړه د خوست اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په وینا د اسلامي نظام ټول مشران په اسلامي او شرعي ګڼه سمبال او د هیواد او ملت رښتینی اتلان دي چې تل د هیواد ازادي او خلکو ته د رښتینو خدماتو رسولو کې هیڅ ډول کوښښونه نه دي سپمولي. دغه امیر باندې او دغه مشرانو باندې زموږ کسرونه کلم شي ان کلم شوی هم دي او کورسته هم کلم شي موږ دې ته تیار یو. د دغه ناستونه یوازینی هدف هم دغه دی چې زموږ ځوانان زموږ مشرانو پیژني زموږ د مشرانو ځانګړنې وپیژني. د غونډې په جریان کې ولایتي مسؤلینو د امیر المؤمنین شیخ هیبت الله خنزاده حفظه الله تعالی له لوري د اسلامي امارات مخالفینو ته عفو کول د هیواد په تاریخ کې د انسانیت وقار او عزت ساتلو راخوا د افغانانو د وینې تویولو مخنیونه کې یو تاریخي ګام یاد کړ او زیاتولې چې له هغې را په دې خوا د افغانانو ترمنځ هر ډول وینه تویدنه درېدلې او ټول سره یو ځای د مینې او ورورۍ په فضا کې ژوند ترسره کوي. الله مجاهدینو ته کامیابی ورکړه، الله مجاهدینو ته فتح ورکړه. زموږ محبوب امیر څه وایي؟ د ټولو ظالمانو ته وایي لا تسریب علیکم اليوم، د الله په خاطر مې ټول بخښلي. دغه عفو د داسې امیر لخوا وه چې هغه د خپل زړه ټوټه هغه د خپل زړه ګلاب بچی شهید استشهادي عبدالرحمن په همدغه مبارزه کې د الله د دین په خاطر باندې ټوټه ټوټه کړی. د یاد غونډې په جریان کې ویناوالو او ګډونوالو امیر المؤمنین حفظه الله تعالی یو زعیم رښتینی خدمتګار په اسلام او هیواد ماین شخصیت یاد کړل او زیاتولې چې د داسې ارزښتمند غونډو له برکته د خپل مشرانو تر سره کړي قرباني او له شخصیتونو څخه الله ډیر خبرېدلی شي. دوی د شعر په ژبه د امیر المؤمنین حفظه الله د رښتینولۍ او ورڅخه د تل لپاره اطاعت داسې بیانوي. پسر سترګو منستا هر فرمان امیرنا سلار مو د لښکرې د کروان امیرنا موږ ټول د اطاعت په صداقت کوو د رضا موږ ټول د اطاعت په صداقت کوو د رضا د ستا په پاکه لاره یو روان امیرنا تا جوړ کړل د مظلوم ملت د زړونو پرهارونه هم تی شوی ټکور تی درمان امیرنا. د یادولو ده چې امیر المؤمنین شیخ هیبت الله خنزاده حفظه الله د 2014 میلادي کال د می پر 25 نیټه د شهید امیر المؤمنین مولا اختر محمد منصور له شهادت وروسته د اسلامي امارت د رهبرۍ شورا لخوا د امیر په حیث وګمارل شو.